سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت ملنگ سے مبارک د اجازې نه بعد زمونږ استاسو د مکتوبات شریف دا اولنۍ حصې د 314 مکاتیبو اجمال سر ته ورسېد. اوس د دې مکاتیبو تفصیل د مکتوبات شریف قانون پنځ د علماء د دې فن دا دی چې د دې درس شروع کېږي د 21 نمبر مکتوب دا شل مکاتیب مخکینی دا امام ربانی رحمه الله خپل پیر مبارک ته لیکلي دي او د خپل حالاتو بیان ورته چونکه هغه د تصوف او د سلوک ډېر جوړې خبرې دي. هغه د نورو مکاتیبونه په آخر کې بیا چې هغې باندې څوک بحث کوي بیا ور باندې پوهېږي هغه هم لږه اندازه ځکه هغه د لویو خلکو خبرې دي او موږ واړه یو کله د لویو خلکو په خبرو باندې پوهېږو. او د 21 مکتوب نه هغې خوا دا خبرې په نسبت د دې شلو مکاتیبو اسان دي. نو ځکه علما مکتوبات شریف چې شروع کوي نو د شلم نمبر مکتوب نه شروع کوي 21م دا مکتوب شریف 21م دا امام ربانی رحمه الله عربی ژبه کې لیکلی دی. د دې مکتوبات شریف عبارت کې کمالي څنګه چې قرآن کریم تلاوت کې کمال دی. څوک د قرآن کریم تلاوت کوي که د هغې په ترجمه او تفسیر باندې نه پوهېږي نو د قرآن کریم خپل برکات دي او خپل فیوزات دي هغه الله تعالی په تلاوت کوونکي باندې نازل دی. داسې مکتوبات شریف هم
د دې د عبارت د امام ربانی رحمه الله د خلی مبارک نه بیان شوی. نو د دې په دې عبارت کې دومره برکات او دومره فیوزات دي. علماء د سلوک وایي لکه یو کامل مرشد او کامل پیر او ولی انسان ته توجه کوي. د دې په دې الفاظو کې دومره برکت او دومره فیض پروت. نو دې درس کے بعد ددی مکتوب شریف عبارت وایو یا به انشاءاللہ بل جمعش بیتا مکتوب شریف کی چپکم و خبر و بحث تے اغیبانی و بیا تفصیل کو مکتوب 20 و یکم یعنی مکتوب شل او یوشتم نمبر مکتوب. ارسل الى الشیخ محمد المکی ولد موسیٰ الحاج القاری اللاہوری. دا مکتوب شریف لگلے شوے دے شیخ محمد مکی رحمہ اللہ تا جدا بچے دے دا موسیٰ الحاج القاری اللاہوری رحمہ اللہ فی بیان درجات الولایتی لا سیمن الولایت المحمدیہ علی صاحبہ الصلاة والسلام والتحیت. دا مکتوب شریف بیان دا درجات دا ولایت کے دے بیا خاص کر ولایت محمدی دے پا صاحب بانے دے صلاة و سلام بھی او تحفی دی. ومدح طریقت النقشبندیت العلیت قدس اللہ تعالی اسرار اصحابها. او دا مکتوب شریف پا مدح دا طریقے نقشبندی مبارک کے رہے اللہ تعالیٰ دی اسرار دا دی نقشبندی مبارک دا مشایخو اغل لڑکی و پاک لکی وعلو نسبتهم وفضلها على نسب سائر الطرق وان حضورهم دائمی. تدیب بیان کی چدا نسبت دا نقشبندی مبارکی او دا دوی دا سالکان دا دیر لوڑ دے او فضیلت خاون دے پر طولو نسبتونو دا طرق بانے باقی جو سمر طرق دا تصوف دا او دا نقشبندی مبارکی دا صاحبان و حضور دا دائمی بھی. دا خود دی مکتوب شریف جس متعلق دے مداغے بیان. دا مکتوب شریف تفصیل دار وصل المکتوب الشریف اللطیف الى العبد الضعیف النحیف عظم اللہ تعالی اجرکم ويسر سبحانه أمركم وشرح صدوركم وتقبل عذركم بحرمة سيد البشر المطهر عن زيغ البصر عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها. امام ربانی رحمه الله تدی خپل مرید مبارک خط لے گلے دے داغے جواب کہیں جستاسو اغا مکتوب شریف راو رسیدو ماتا و بے وقت دعا کرے دا اللہ دستاسو اجر لوئی کی ستاسو کارون دی اللہ سانہ کی سینہ دی اللہ ستاسو پراخ کی ستاسو عذر دی اللہ قبول کی
په حرمت د سردار د بشر چې ډېر پاک دی د میلان د سترګو نه په دو د په آل دی رحمتونه د باری تعالی وی افضل او تسلیمات د باری تعالی دی وی اکمل. اعلموا اخوانی ان الموت الذي قبل الموت المعبر عنه بالفناء عند اهل الله وی کوئی شئی زمارونو اغا مرگ چی مخی دا مرگ نہیں یو مرگ دے چی دا عام مرگ نا مخی چاگینا تعبیر کولی شی پا فنا سرا پنیز دا اہل اللہ دا مرگ چی دا مرگ نا مخی غیتا فنا وائی ما لم يتحقق لم يتيسر الوصول الى جناب القدس بل لم تكن النجاة على عبادة المعبودات الباطلة الأفاقية والآلهة الهوائية الأنفسية ترسوچ دغا مرگ دفنا سالک کی نہیں راغلے نو نہ اسانکی گی دتا رسیدل جناب دا قدس تا دا اللہ تعالیٰ قرب تا بلکہ چھ دا فنا نہیں راگلی نو نجات انسان تا حاصلے گی دا باطل و خدایانو دا خپل نفسی خواہشاتو دا دی دشمنانو لبا الحاصل خلاصے گی چھ فنا